دې ویډیو کې به د میوټیشنونو په اړه وغږیږو. دلته هغه څه وینو چې اکثره وخت د بیولوژي مرکزي قانون یا سنټرل ډوګما په نوم باندې یادیږي. دا موږ ته دا تشریح کوي چې څنګه د ډي ان اے معلومات چې د نیوکلیوټایډونو په لړۍ کې وي هغه پروټینونو ته او بیا په پای کې موږ ته رارسیږي. جینونه د ډي ان اے هغه برخې دي چې د ځانګړو شیانو لپاره کوډ ورکوي. په ډي ان اے کې دا نیوکلیوټایډونه د اے ټي سی جي په نومونو یادیږي. هر 3 نیوکلیوټایډونه یو کوډون جوړوي. هر کوډون بیا له یو ځانګړي امینو اسید سره تړلی وي. په راتلونکي کې به د امینو اسیدونو په اړه لا هم په تفصیل سره زده کړې وکړو، خو اوس یوازې دومره پوه شئ چې امینو اسیدونه د زنځیر په بڼه سره یوځای کیږي او پروټینونه جوړوي. پروټینونه په بدن کې بې شمېره دندې لري. تر ډېره حده دوی همدا جوړوي چې تاسو یاست، تاسو د بدن جوړښت او فعالیتونه. نو دا یو ساده انځور دی چې څنګه له ډي ان اے څخه تر پروټینونو او په پای کې تر تاسو پورې صفات او مختلف ځانګړنې رارسیږي. اوس راځو میوټیشنونو ته. لکه څنګه چې د فلمونو څخه مو شاید اورېدلي وي چې میوټیشنونه د ډي ان اے بدلونونه دي. شاید مو لیدلي وي چې سوپر هیروګان د وړانګو یا کیمیاوي مواد له امله میوټیشن اخلي او بیا ځانګړې وړتیاوې ترلاسه کوي. خو په واقعي نړۍ کې موږ داسې ډېر میوټیشنونه نه پیژنو چې انسان ته د الوتلو یا دیوال ته د نښتلو ځواک ورکړي. خو میوټیشنونه د دې یوه لار ده چې څنګه په جینونو کې نوي جینیټیکي معلومات راځي. کیدای شي ووایي چې زه خو د جنسي تکثر په اړه پوهیږم، هغه هم بدلون راولي. هو، جنسي تکثر بدلون راولي، خو یوازې موجود جینونه او کروموزومونه سره ګډوي او بیا یې یو نوی شکل رامنځته کوي. میوټیشنونه بیا د جینونو په جوړښت کې رښتینې بدلونونه دي. خو اوس یو سوال دی چې میوټیشن له کومه راځي. کله ناکله د ډي ان اے د کاپي کېدو پر مهال تېروتنې کیږي، یا هم د چاپیریال له عواملو لکه وړانګو او نورو له امله رامنځته کیږي. اوس لکه څنګه چې تصور کولی شي که ناڅاپه یو څو نیوکلیوټایډونه لرې شي یا بدل شي، دا اکثرا زیانمنوي. کیدای شي پروټین په داسې ډول بدل شي چې نور کار ونه کړي. خو ځینې وختونه میوټیشن ګټور هم وي. دا هغه وخت دی چې نوې نسخې د جینونو، نوي الیلونه یا حتی نوي جینونه جوړیږي. کیدای شي دا بدلون پروټین لا ښه کړي او ځینې وخت هیڅ اغیز هم ممکن ونه کړي. کیدای شي نوي امینو اسیدونه د پروټین په جوړښت کې بدلون رانولي. حتی ځینې وختونه د نیوکلیوټاید بدلون بیا هم هماغه زوړ امینو اسید کوډوي او کوم تغییر نه راولي. نو موږ ویلی شو چې میوټیشن د جین په جوړښت کې تغییر دی چې ممکن مثبت، منفي او یا هیڅ اغیز ونه لري.